او په خپله که راباندې وایې نو نن سبا ادب کې چې کوم دی زما په خپله هم ستاسو شاعري ډېره خوښه ده. ډېره مننه چندر صاحب. خیر دې څه وشو د خلقو که افسر یم، خیر دې څه وشو د خلقو که افسر یم، ستا غلام یم نوکر یم چاکر یم. خیر دې څه وشو د خلقو که افسر یم، ستا غلام یم نوکر یم چاکر یم. خیال مې دا دی چې د خدای په مرتبه شم، خیال مې دا دی چې د خدای په مرتبه شم، حال مې دا دی چې د سپو نه هم بتر یم. وی خیال مې دا دی چې د خدای په مرتبه شم، حال مې دا دی چې د سپو نه هم بتر یم. چې د یار نامه په جار اخیستی نشم، چې د یار نامه په جار اخیستی نشم، هسې سپې که باتور یم که نر یم. چې د یار نامه په جار اخیستی نشم، هسې سپې که باتور یم که نر یم. او داسې ځوان نشته چې منډو باسي مالا، داسې ځوان نشته چې منډو باسي مالا. زه فتنه یم فساد یم زه شر یم، داسې ځوان نشته چې منډو باسي مالا. زه فتنه یم فساد یم زه شر یم. ستا د در نه چې زه تللی یم جانانه، در په در یم در په در یم در په در یم. ستا د در نه چې زه تللی یم جانانه، در په در یم در په در یم در په در یم. اوس دې خوښه ده که مینه کې که تښتې، یو ورځ به درته ځمه مسافر یم. اوس دې خوښه ده که مینه کړې که تښتې، یو ورځ به درنه ځمه مسافر یم. او زندګي چې یې تباه کړه ستا دپاره، زندگی چې تبا کړه ستا دپاره، تا ته یاد شي که نه زه هغه چندر یم، تا ته یاد شي که نه زه هغه چندر یم. زندگی چې تبا کړه ستا دپاره، تا ته یاد شي که نه زه هغه چندر یم. خیر دې څه وشو د خلقو که افسر یم، ستا غلام یم نوکر یم چاکر یم. سلامونه، احترامات او د مینې او خلوص نه ډکې پیرزوینې مې ومنئ. ډېرو ګرانو معززو ملګرو، زه مسرور جان پښتون یو وارې بیا د مسرور ادبي بنډار په شیشه تاسو ته مخامخ یم، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست او ژوند ته به تاند او تازه یاست. د مسرور ادبي بنډار د شاعرانو لړۍ دوامداره ساتلو لپاره راسره په ننني بنډار کې ګران او ادبي ملګری ښاغلی پروفېسر نورالله جان چندر صاحب میلمه دی. غواړو چې دوی نه خوندور شعرونه تاسو ته ډالۍ کړو. د نورالله جان چندر صاحب طرف ته راګرځو، د دوی نه په خپله خپل تعارف او بیا ترې خپل یو انتخاب کلام هم اورو. ښاغلی نورالله جان چندر صاحب په خپل ادبي بنډار کې راته هرکلی او ښه راغلاست. مسرور جان پښتون صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه، عزتمند شئ، تاسو دلته راغلی موږ له عزت او قدر راکړه. د شنغر تقریبا ټول خلک خو ما پیژني، خو بیا هم ستاسو څه ملګري چې کوم وي ما به نه پیژني، نو زه ورسره خپله تعارف په خپله کومه. نورالله جان زما خپل نوم دی او چندر زما تخلص دی. دغه شان د 400 چې کوم غټ کالج دی پوسټ ګریجویټ کالج، په هغې کې د اردو لیکچرر یم او د پړانګو مسعود خیلو سره تعلق لرم او د پښتو شاعري کومه. مهرباني. ډېره مننه چندر صاحب چې تاسو زموږ مینوال سره خپل پېژنګلو او خپل تعارف وکړو. دا راته ووایئ چې چندر صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي؟ او د الله پاک رحم دی او ژوند خو ډېر په منډه دی. میاشتې چې کومې دي هفتو له او هفتې ورځو له راغلي دي، ښه او خوشحالو ورځې شپې دي. او بس د سهارې نه کالج کې یو او بیا چې کوم وي دغه شانتې د پښتو ادب دپاره خپل ښځې ځلې کوو. د الله مو ودان ساته. ډېره مننه چندر صاحب. د مینوالو د انتظار شیبې را لنډو، خپل یو انتخاب کلام د مینوال سره شریک کړئ. ولې نه را غزل مطلب چې د رقیب په سازشونو باندې توکا، د رقیب په سازشونو باندې توکا، ګرانه راشه ګریوانونه مو رپوکا، د
د رقیب په سازشونو باندې توکا ګران راشه ګریوانونه مو رفوکا او د شرابو د جامونو او سبوکا د شرابو د جامونو او سبوکا ما ته هر وخت قصې د رنګو بوکا د شرابو د جامونو او سبوکا ما ته هر وخت قصې د رنګو بوکا اول زړه زما زخمي لهو لهو کا بیا د مینې سجدو ته پې وضو کا نیک عمل او نیغې لارې ورته ښایه نیک عمل او نیغې لارې ورته ښایه خپل عیال د جهنم د اور نه قوکا نیک عمل او نیغې لارې ورته ښایه خپل عیال د جهنم د اور نه قوکا که صورت دې راله زر چنده بدل کړو که صورت دې راله زر چنده بدل کړو خو په خو کې د حبیب مې خو به خو کا که صورت دې راله زر چنده بدل کړو خو په خو کې د حبیب مې خو به خو کا جلوګره د پردو نه را بهر شه جلوګره د پردو نه را بهر شه دا مایوسا قلندر لا تقنتو کا جلوګره د پردو نه را بهر شه دا مایوسا قلندر لا تقنتو کا که یو څو راکې ژوندي شو هم کافي ده که یو څو راکې ژوندي شو هم کافي ده مسیحا راشه په مونږ باندې پوکا که یو څو راکې ژوندي شو هم کافي ده مسیحا راشه په مونږ باندې پوکا یو له شل زره کربه سترګې راکا یو له شل زره کربه سترګې راکا بیا جلوې دې راخورې راته هر څوکا یو له شل زره کربه سترګې راکا بیا جلوې دې راخورې راته هر څوکا او آینه باندې پرتی دوړې پاکوما آینه باندې پرتی دوړې پاکوما پیره راشه بزرګي دې پې لږ هوکا آینه باندې پرتی دوړې پاکوما پیره راشه بزرګي دې پې لږ هوکا که په ویښه د جوګه د لیدو نه یم که په ویښه د جوګه د لیدو نه یم خوب کې راشه ځان سره مې روبرو کا که په ویښه د جوګه د لیدو نه یم خوب کې راشه ځان سره مې روبرو کا او زه انسان یم ګناهونه مې عادت دی زه انسان یم ګناهونه مې عادت دی ته رحمان یې ته غفور یې ته عفو کا زه انسان یم ګناهونه مې عادت دی ته رحمان یې ته غفور یې ته عفو کا او په ما ښه لګي که ما سره هم نه وي په ما ښه لګي که ما سره هم نه وي د رقیب سره کوه گفتگو کا په ما ښه لګي که ما سره هم نه وي د رقیب سره کوه گفتگو کا ما درکړې هر یو داغ زړه کې ناسور کا ما درکړې هر یو داغ زړه کې ناسور کا شپه او ورځ په تړمو اوښکو یې نمو کا ما درکړې هر یو داغ زړه کې ناسور کا شپه او ورځ په تړمو اوښکو یې نمو کا یا د مینې لیونتوب مې ښکاره نه کې یا د مینې لیونتوب مې ښکاره نه کې یا چرچه په هر طرفو کو به کو کا یا د مینې لیونتوب مې ښکاره نه کې یا چرچه په هر طرفو کو به کو کا او بیا چندره مقتله چې بیا چندره ستا په شانتې به ځوړن وي بیا چندره ستا په شانتې به ځوړن وي چې ادبار په دشمنانو کا عدو کا ډېر ښه ډېر زبردست چندر صاحب مینوالو تاسو خو د چندر صاحب د کلام نمونه واورېده چې یقینا ډېر لوړ کلام و چندر صاحب پښتو ادب کې د چا نه متاثره است او ادبي زده کړې مو د چا نه کړي یاره ما خو ډېرو خلکو سره ناسته پاسته کړې ده او خو له ټول نه زیاته زده کړه ما د کتابونو نه کړې ده انتهایي زیات کتابونه مې کتلي دي او پښتو ادب کې د یو کس نه متاثره نه یم
او د هر هغه چا ښکلې خبره هغې نه متاثره یم، د هر هغه چا چې ښکلې شعر وي د هغې نه متاثره یم. په خپله که راباندې وایې نو نن سبا ادب کې چې کوم دی زما په خپله هم ستاسو شاعري ډېره خوښه ده. ډېره مننه چندر صاحب. او دا راته ووایي چې د پښتو ادب په کومو اصنافو مو ډېر کار کړی دی، دا راته اوس ووایي. یاره د پښتو خو چې کوم دی زیات تر کار مې په غزل او په نظم کړی دی. په نثر کې مې ډرامې شروع کې لیکلې وې او څه ډرامې مې لیکلې وې، خو بس هغه چې کوم یې هغې نه پس بیا غزل او نظم ته صرف متوجه شوم. اوس چونکې د نظم مشاعري نه کېږي، نه څوک نظم اوري داسې، او بل د نظم په آخره کې د نظم څه پته ولګي، بل د خلکو مطالعه کمه وي. نو په دې وجه نن سبا چې کوم دی نظم مې ډېر نه دی او غزل ته مې ډېره زیاته توجه ده، نو غزل ډېر زیات لیکم. ډېره مننه چندر صاحب، بریالی اوسئ، الله مو ودان لره، سلامت اوسئ. نو چندر صاحب په یو کلام به د مینوالو ادبي تنده ماته نه شي، نو یو بل کلام به ورسره خامخا شریکوئ. ولې نه، انشاءالله چې که دا شمې مطلب چې که دا شمې دغه شان ناز و ادا کی، که دا شمې دغه شان ناز و ادا کی، ناممکنه د تیارو کې چې رڼا کی. که دا شمې دغه شان ناز و ادا کی، ناممکنه ده تیارو کې چې رڼا کی. او کائنات به د ذره ذره ایره وي، کائنات به د ذره ذره ایره وي، که د ستنې چون کې وګوري او تا کی. کائنات به د ذره ذره ایره وي، که د ستنې چون کې وګوري او تا کی. او دا شعر دی تاسو ته ډالۍ وي چې لا غوټۍ وه چې عصا یې لاس کې ورکړه، لا غوټۍ وه چې عصا یې لاس کې ورکړه، ګل به څه د بوډا والي تمنا کی. لا غوټۍ وه چې عصا یې لاس کې ورکړه، ګل به څه د بوډا والي تمنا کی. په یو هو باندې چې مړې ډیوې کې بلې، په یو هو باندې چې مړې ډیوې کې بلې، خدای دې دغه دړ زما زړه کې پیدا کی. په یو هو باندې چې مړې ډیوې کې بلې، خدای دې دغه دړ زما زړه کې پیدا کی. چې د مینې مردارو باندې اخته یو، چې د مینې مردارو باندې اخته یو، خدای دې ما او تا په یو ځای کې تبا کی. وی چې د مینې مردارو باندې اخته یو، خدای دې ما او تا په یو ځای کې تبا کی. سوال کوه چې خپله ملا دې لینده نشي، سوال کوه چې خپله ملا دې لینده نشي، دلته څوک دي چې د ستا پیټې ته شا کی. سوال کوه چې خپله ملا دې لینده نشي، دلته څوک دي چې د ستا پیټې ته شا کی. دا سړی به هسې خد وکړي چندره، دا سړی به هسې خد وکړي چندره، که د مینې جواب مینه باندې راکړي. وی دا سړی به هسې خد وکړي چندره، که د مینې جواب مینه باندې راکړي. که دا شمې دغه شان ناز و ادا کی، ناممکنه ده تیارو کې چې رڼا کی. ډېر زبردست کلامونه چندر صاحب، الله مو ودان دره. د وخت د راکولو مو یو جهان مننه. ګرانو ملګرو، دا و پروفېسر نورالله جان چندر صاحب چې تاسو ته خوندور شعرونه واورېدو. زموږ نننی بنډار په دې ځای پای ته رسېږي. تر بیا ښې چارې په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.